دوهمه سپړکۍ د رویا لومړنۍ فرماینه. رویا له دې نه چې خپل خاوند ته وایي چې دوکاندار د هغې کاري نمونه غوښتې ده ډېره هیجانه ده. شفیق هم ډېر خوشحالیږي. رویا شفیق ته وایي چې له دوکاندار سره په یوازې توګه خبرې کول هغه اندېښمنه کوي. شفیق رویا ته یو څه زړورتیا وربخي او ورته وایي چې په خپل ځان او خپل کار باندې باور ولري. د هغوی سره مؤدب اوسي، په څرګنده او لوړ غږ خبرې وکړي. وروسته له څو ورځو رویا د ګلدوزۍ دوکان ته ځي او خپل د کارونو غوره نمونې دوکاندار ته ښیي. خپل کار په زړورتیا ترسره کړئ. خپل په محصول او مهارت باندې باور ولرئ. مؤدب اوسئ، څرګنده او په جګ غږ خبرې وکړئ. تمرین وکړئ او چمتو اوسئ. رویا خپل کاري نمونې دوکاندار ته ښیي او خپل د ګلدوزۍ د مهارتونو په اړه هغه ته وایي. دوکاندار د رویا کار ستایي. هغه د ازموینې په توګه رویا ته یو وړوکی سپارښت ورکوي. رویا پوهیږي چې د لوړ کیفیت لرونکو فرمایشونو په موندلو او تولید کې 5 اساسي پړاوونه شتون لري. لومړی پړاو د فرمایشونو موندل، د اسنادو جوړونه. رویا د اسنادو د وړاندې کوونې په هکله ډېره اندېښمنه وه، ځکه چې محاسبې کې ډېره تجربه نه درلوده او له همدې کبله امینې د هغې په کتابچه کې یوه نمونه ترسره کړه او هغې ته یې وښوده چې څنګه یې ډکه کړي. رویا خپل د لومړۍ سپارښتنې د ثبت لپاره له دې نمونې نه ګټه اخلي چې په 12 ورځو کې د 600 افغانیو بیې د 2 کمیسو او پرتګونو د غاړې رغونه پکې شامله ده. هغه د دوکاندار نه غوښتنه کوي چې لاسلیک کړي. د سند وړاندې کونه او د خطاګانو نه د ډډې لپاره د سپارښتنو ثبت. خپل ژمنه په خپل کتابچه کې ثبت کړئ. اطمینان ترلاسه کړئ چې دوکاندار او یا پیرودونکی سپارښتنه لاسلیک کوي. دوهم پړاو د تولید کړنلارې جوړول. رویا د خپل سپارښتنې بشپړ کولو لپاره د ټولو خلکو مواد او د نظر وړ توکو پیژندنه کوي. هغه پوهیږي چې په ټاکل شوي وخت باندې د یو سپارښتنې بشپړ کولو لپاره یوې بلې ګلدوزۍ ته هم اړتیا لري. له همدې کبله امینه د رویا په کتابچه کې د یو مهالویش په جوړولو، د هغې سره د 2 کمیسو او پرتګو د غاړو ګنډلو کړنلارو جوړولو لپاره مرسته کوي. هغوی د رویا د سپارښتنو اړوند ټول اړین فعالیتونه، د مسؤل کس ګمارل او هغه موده چې هر فعالیت لپاره اړه ده ټول په یو نوملړ کې لیکي. رویا هرې احتمالي ستونزې ته د رسیدو لپاره اضافي وخت هم په پام کې نیسي. دا کړنلاره د رویا د پرمختګ څارنې او د کارونو پر وخت ترسره کېدو لپاره هغې سره مرسته کوي. دریم پړاو د موادو پیرودل. د باور وړ عرضه کوونکو پیژندنې لپاره د کورنیزو او د ملګرو د اړیکو نه ګټه اخیستنه. عرضه کوونکی د هغوی د کیفیت، بیې او د اعتبار پر بنسټ مقایسه کړي. د کوچني فرمایشونو سره د نوي وړاندې کوونکو څارنه. د ستونزو سره مخ کېدو لپاره د اضافي توکو او تجهیزاتو پیرودنه. تل د موادو پیرودنې او د بیې ورکولو مخکې د هغوی کیفیت وڅارئ. رویا د غوره کس د ټاکنې نه مخکې د ټولو موادو عرضه کوونکو کیفیت، بیه او اعتبار مقایسه کوي. څلورم پړاو د کیفیت او محصول څارنه. تولید. پړاو په پړاو خپل د تولید خپرونه وڅارئ. د هر پړاو د پر وخت خلاصېدو نه ډاډه شئ. د کار کیفیت په منظمه توګه وڅارئ. کله چې رویا غاړه خپل تولید کوونکي ته ورکوي، هغه په ځیر سره د طرحې، کیفیت، اندازه، د سپارښتنې وخت او بیه هغې ته تشریح کوي. امینه رویا ته وایي ترڅو په منظم ډول د کار کیفیت وڅاري. هغه رویا ته مشوره ورکوي ترڅو هغه تولیدات چې د ټاکل شوي معیارونو سره سم نه دي رد کړي او د امکان په ترڅ کې هغه ترمیم کړي. او همدارنګه له رویا نه غواړي چې په دې کیفیت کې د هر ډول ستونزې لامل پیدا کړي ترڅو وکولی شي د هغوی د تکرار څخه مخنیوی وکړي. کله چې رویا د لومړي ځل لپاره د تولید کوونکو سره دا تولیدات څېړي، د کار په کیفیت کې ځینې ستونزې ته یې پام کیږي. هغه امینې ته زنګ وهي. امینه هغې ته لارښوونه کوي. مثبت اوسه. د ټولو پر مالي عاید باندې د تولید کوونکو د کار اغېزې ښکاره کړه. خپل په اړه تولید کوونکو ژمنو ته بیا کتنه وکړه. موجه دلیل وړاندې کړه. د تولید کوونکو د کار د کیفیت په اړه د عمومي ویناو څخه ډډه وکړه او د هغه پر ځای د ستونزو په اړه مفصله توضیح ورکړه. رویا د امینې لارښوونې ته غوږ نیسي او کله چې خپل د کار پایلې ته فکر کوي ډېره خوشحاله کېږي. پنځم پړاو د کیفیت پایلې څارنه او د تولید سپارنه. د فرمایشونې د تمامولو څخه یو ورځ مخکې امینه د سپارښتنې د ټولیزې څارنې لپاره د رویا کور ته ځي. د کیفیت پایلې څارنه. د تولیداتو د غونډونې او تړنې نه مخکې د هغوی پایلنی کیفیت وڅارئ. د چمتو شوي او په کتابچه کې د ثبت شوي سپارښتنو د ورتوالي نه اطمینان لاسته راوړل. اطمینان ترلاسه کړئ چې چمتو شوي سپارښتنه د هغه سپارښت سره چې په کتابچه کې لیکل شوي یو شان وي. طرح، کیفیت، اندازه
د سپارښتنې وخت او د تولید بیه وسرئ. رویا هغه ژمنې ته چې دوکاندار سره یې کړې وه عمل وکړ. دوکاندار د هغې د کار نه خوشحاله کیږي او ژمنه کوي چې تر راتلونکې اونۍ پورې یو بل سپارښت هم هغې ته وسپاري. دوکاندار رویا ته د دې دوو غاړو د ګنډلو مزدوري ورکوي. هغې هیڅکله د خپل کار لپاره تنخوا ترلاسه کړې نه وه. هغه پوهیږي چې کورنۍ ورباندې ویاړي.